د پښتون ون ټلویزیون ټولو قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. ملګرو که چیرې غواړئ چې د کرکټ له هرې تازه پیښې څخه خبر شئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل نشان ووهئ. ولسمشره کرکټ دې تباه کړ. جلالتمآب ولسمشر محمد اشرف غني تا ته ډېر زیات احترام لرو، خو دا خبره هم به درته په جار کوو چې د افغانستان کرکټ دې تباه کړ. دا کرکټ ځکه دې تباه کړ چې هغه کس دې ورته بیرته راوست چې په کرکټ کې تر پوزې پورې فساد کړی و او کرکټ کې ډله بازي جوړې کړې وې چې ولس یې له ډېرې مبارزې وروسته په تا لرې کړ. خو تا همغه سړی یو ځل بیا له سفارت سره په کرکټ بورډ کې لکه د ځانمرګي بریدګر را نازل کړ. په کار خو دا وه چې عاطف مشل څارنوالۍ ته معرفي شوی وای او له هغه سره په افغانستان پریمیر لیګ، کرکټ بورډ او نورو برخو کې د شوي فساد حساب او کتاب شوی وای. له هغه سره د ملګري او له هغه سره په لوبډله کې شریک لوبغاړي ټول نیول شوي وای. خو ولسمشر غني هم هغه یو بل ډېر مهم ځای پاکستان کې افغان سفیر وټاکه. خو ولسمشره ستا بیا هم په دې ولس باندې خوشحالي پیرزو نشوه او د دغه یوازینۍ خوشحالۍ د ترللو هڅه دې هم وکړه. عاطف مشل ناست په اسلام آباد کې و، خو زړه له کرکټ بورډ سره درزېده او د شپې خوبونه یې کړي فساد ور خراب کړی و. د اسلام آباد سفارت په ځای به یې ټول فکر په کابل کې له کرکټ بورډ سره بند و او آخر هم په خپله چالاکي بریالی او بیرته یې ستا په لاس کرکټ بورډ ته ځان راورساوه. اوس په ځای د دې د هغه پر ضد د فساد دوسیې راوباسل شي او هغه څارنوالۍ ته معرفي شي. یو ځل بیا یې په کرکټ بورډ باندې خپلې پنجې خښې کړي، د خپلې ډلې خلک یې بیرته راوستل او اوس په دې هڅه کې دی چې هر څه په خپل لاس کې واخلي او کرکټ بیرته میراثي کړي. عاطف مشل پرون محمد شهزاد له پاکستان راغوښتی دی، اصغر افغان خو ورسره سهار او بیګا ناست وي او دغه دواړه یې بیرته په زوره ملي لوبډلې ته راوستل. اصغر خو په ځای د دې چې په کور کېنول شوی وای، هغه یې مرستیال لوبډلمشر کړ او محمد شهزاد چې نور ختم دی او باید د کوڅو په کرکټ کې هم ونه لوبول شي، بیرته یې کابل ته راوستی او یو ځل بیا به د ملي لوبډلې د پیل توپ وهونکی شي. په راشد خان او محمد نبي هیڅ خبره نه کوو، ځکه خو هغه د عاطف مشل او اصغر افغان داسې خاص کسان دي چې د هغوی له اجازې پرته ډوډۍ هم نه خوري. خو په دې ټولو کې تر ټولو خطرناک سړی هم د عاطف مشل دی.